ها بسم الله دادا ته په خیر راغلی. کړی مشي بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی خدای په نامه باندې د هغه خالق په نامه چې مهربان رحیم او بخښونکی دی او زموږ ستاسو ټولو خدای دی کائنات او د هر څه خالق دی د هغه نه په دغه دعا باندې چې خدای زموږ د وطن حالاتو کې په ښه کېدو کې زموږ سره مرسته شي، زموږ د خلکو سره مرسته شي، د بدبختیو کړاوونو نه زموږ خلک راخلاص شي. زموږ د خپرونې قاعده همدا ده چې په هره اونۍ کې چې موږ خپرونه لرو د تېرې اونۍ په واقعاتو باندې خبرې کوو او د دې واقعاتو کوشش کوو چې د هغې بنیادونه او بیخونه راوسپړو او خپلو لیدونکو ته او خپلو اورېدونکو ته دا وړاندې کړو. ما سره نن په خپرونه کې زموږ پخواني دوستان چې په هره اونۍ کې زحمت کاږي د خپل وخت نه د خپل ژوند او روزګار او کورني ژوند نه 1 ساعت 2 ساعته د خپلو وطنوالو په خدمت کې دي هغه څه وړاندې کوي چې هغه دوی پرې پوهېږي او هغې کې د وطن خیر دی، هغې کې د نظام خیر پکې وي، په هغې کې زموږ د وطنوالو د اتحاد اتفاق او د ملي یووالي د جوړېدو د ټینګښت لپاره پکې ارزوګانې وي او هیلې پکې وي او خبرې پکې وي، وړاندیزونه او پیشنهادونه پکې کېږي. موږ خپرونې هدف هم همدا دی او همیش په همدغسې خپرونو باندې لګیا یو. تېره اونۍ کې په افغانستان کې بعضې خبرې شوي دي، خو ډېره مهمه خبره په افغانستان کې نه ده واقع شوې، د افغانستان نه بهر واقع شوه. او یوه مهمه خبره هغه دا وه چې ذبیح الله مجاهد په ترکیې ته سفر کړی، په ترکیې کې په یو کانفرانس کې ویلي دي چې موږ د نجونو په مکتبونو باندې کار روان کړی دی، روان یو کرکولم جوړو او نوی تعلیمي پروګرام جوړو، ځکه هغه پخوانی پروګرام چې امریکایانو جوړ کړی او د هغې په پروګرام په مطابق باندې چې ټول خلک د خپل وطن په ضد باندې تربیه کېدو، موږ نوی پروګرام د لاس لاندې دی لګیا یو، هغې باندې کار کوو. نجونو ته ترانسپورټیشن جوړو او د حجاب مسله به دقیقا څارل کېږي او دا وعدې کړي دي چې نجونو ته به مکتبونه پرانیستل کېږي. بله مهمه خبره چې په خارج د افغانستان کې واقع شوه هغه دا وه چې رحمانوف امام علي رحمانوف چې اوس زه اوف بولم هغه هم په افغانستان باندې په یو کانفرانس کې ګواښونه کړي دي، ویلي دي چې افغانستان د تروریستانو او د ترهګرو ځاله ده او دلته ټرین کېږي او دلته تربیه کېږي او دغسې بعضې مسایل او اتهامات په افغانستان باندې کړي دي، در حال چې جهان دنیا تاجکستان امام علي رحمانوف فلانی بستانی دا مملکت هغه مملکت ټول په دې خبرو ښه پوهېږي چې د تروریزم مرکز د تروریزم د ټریننګ میدانونه د تروریزم د ټریننګ ټول مرکزونه او مکتبونه په پاکستان کې واقع وو، نه په افغانستان کې. هر څه هلته تربیه کېده او ټولې دنیا ته لېږل شوي دي او ښکاره مثالونه موجود دي. پاکستانیانو په خپله په امریکا کې د CIA غړي ووژل، هلته ورته مرګونه وکړل. دا ټولې خبرې معلومې دي، خو په سر د هغې هم هغه وایي یتیم ټپسوری وي. نو دا زورور ملکونه چې په دې ناچاره او ضعیفو ملکونو باندې اتهامات لګوي خپل ځانونه ته نه پاکوي او د دې نه ډارېږي. بله واقعه چې په افغانستان کې وشوه هغه دا واقعه وه چې البته دردونکې واقعه ورته وایي او که هر څه د افغاني اصول او د افغان کلچر سره مطابقت قطعا نه لري. هغې یوې ښځې خپل ځان وواژه مخکې د دې نه چې طالبان یې سمسار کړي. دا ښځه وایي په خبرونو کې داسې راغلي دي چې دا ښځه د خپل کور نه د یو نارینه سره چې هغه واده هم درلود، ښځه یې درلود او ماشومان یې درلود، هغې سره تښتېدلي وو او بیا بېرته نیول شوي وو. بیا هلته په خیر مې فیصله ورباندې شوه چې دا سمسار شي، خو مخکې د سمسار نه دې ښځې خپل ځان وژلی دی. دا هم یوه ډېره دردناکه او ترخه واقعه ده چې څنګه به کېدی شي د دې شیانو مخه ونیول شي. ډېره مهمه او غټه خبره د جو بایدن د خولې نه راووته یا د امریکایانو د خولې نه وروسته د 30 کلونو یا 20 کلونو نه راوتې ده. هغه دا هغه وویلې چې پاکستان په نړۍ کې یو ډېر خطرناک مملکت دی چې اتومي اسلحه لري او د دې اتومي اسلحې کنټرول باندې د پاکستانیانو هیڅ کنټرول نشته دی. دا کېدای شي چې په هر وخت جهان لپاره لویه خطر وکړي او خطر تولید کړي. بله خبره چې وه میرزایوف د ترکمنستان د ازبکستان جمهور رئیس میرزایوف هغه دا یو غونډه کې ویلي دي چې یو وړاندیز یې کړی دی چې باید یو بین المللي ګروپ دې جوړ شي د جهان د ملکونو نه چې دا ګروپ وکولی شي د افغانستان او د نړۍ د ټولو هېوادونو ترمنځ د یو منځګړي په حیث باندې خبرې پیل کړي او دغه مشکلات په نړۍ کې حل شي چې افغانستان ته بندیزونه ته نه لرې شي، پیسې ازادې شي، جهان سره مراودات او تعاملات
په یو نیکو اصولو باندې برپا شي، په هغه اصولو باندې چې جهان ته نه توقع کوي او دوی وکولای شي چې هغه وکړي. زه د خپله د دې وړاندیز تایید کوم، دا یو ډېر ښه وړاندیز دی، ځکه چې په د جانبه خبرو باندې هېڅکله دا مشکلات حل نه شو. د بین المللي هیئت جوړېدل دا یو ډېره ښه خبره ده، یو نظر ډېر ښه پیشنهاد و. یوه بله تاریخي دردناکه غمیزه چې تازه افشا شوه هغه دا وه چې د پاکستان په یو شفاخانه کې د 1500 پښتنو مړي پیدا شوي دي چې ټول په سینه پرې شوي دي، پښتورګي، زړه، ځیګر، سږي، سترګې نشته، دا یې ترې ویستلي دي او دا په بازارونو کې البته خرڅ شوي دي یا نورو خلکو ته ورکړل شوي دي. اوس هم د پښتنو پښتورګي، د پښتنو سږي، د پښتنو زړه د پنجابیانو په وجود کې په حرکت دي او پنجابیان ژوندي ساتي. د 1500 انسانانو مرګ ته زه نه پوهېږم چې اوس به پښتانه لا په دې باندې غږ وکړي چې دا د پښتنو نسل وژنه ده که نه ده. 6000 په دشت لیلي کې 100 کاله وړاندې ووژل شو، چا پرې غږ ونه کړ. 1500 په پاکستان کې ووژل شو، چا پرې غږ ونه کړ. په ودونو کې، په محفلونو کې، په څه کې، په بمباریو کې، په ړندو بمونو باندې، په ناپالم باندې، په څه باندې، دا ټول په پښتنو راغله. هېڅ پښتون غږ ونه کړ چې د پښتنو نسل کشي ده او د پښتنو باندې جنوساید روان دی او د دې مخنیوی دي. زه خپله په دې خبره باندې ډېر شدیداً خفه یم او ډېر زیات پرې متاثره یم چې د دغه منحوسې، مردارې، ناشولتې، بدرنګې کرښې د ډیورنډ نه اخوا او دېخوا دواړو خواو ته پښتنو باندې ډېر شدید ظلم روان دی. پښتانه ارامه ناست دي، غلي ناست دي، د حالاتو نظاره کوي چې نن به یې خدای ښه کړي، سبا به یې خدای ښه کړي، نن به یې خدای ښه کړي، سبا به یې خدای ښه کړي. دا دردناکه واقعه ده. د دې لپاره هم زه غواړم دوستان په دې په آخر کې په دغه موضوع باندې یو څه خبرې وکړي او د دې په باب باندې که څوک داسې یو خاص مشخص وړاندیز وکړي چې پښتانه په جهان کې څه وکړي د دغه لوبې په خاطر. دا وړه خبره نه ده. د 1500 پښتنو انسانانو چې د دې خویندې، میندې، اولاد ټول د هغې انتظار دي چې نن به راځي، سبا به راځي. او دا ټول هغه خلکو چې کراچۍ ته، ملتان ته، فلاني ته، بستاني ته د غریبۍ او مزدورۍ لپاره تللي دي، هلته ورک شوي دي او اوس یې جسدونه هم نه پېژندل کېږي، خو ټول پښتانه دي. په هر صورت دا به پرېږدو د پروګرام دویمه برخې ته، که دوستانو تاسو غوښتل چې ورباندې بحث وکړئ، خبرې پرې وکړئ، البته وخت به ورته لرو. او خپلو محترمو لیدونکو نه یوه هیله کوم، یو خواهش درنه کوم، هغه دا دی چې لطفا همدغه اوس چې دا پروګرام ګورئ، لطفا هیله درنه کوم دا خپرونه د خپلو نورو ملګرو سره په فیسبوک کې شریکه کړه. دغه زمونږ ښاغلي او دا محترمه خور چې هره اونۍ زمونږ سره ده دلته او د افغانستان په حالاتو باندې خپل د زړه اندېښنې او د خپل زړه دردونه دلته تاسو ته ښکاره کوي. ګوره دا بېکاره خلک نه دي، دا ټول کار لري، په 100 ځایونو کې، په 100 کانفرانسونو کې، په مجلسونو کې، په میټینګونو کې هره خوا مصروف دي د افغانستان په حالاتو باندې، په خپله خوارۍ او غریبۍ باندې مصروف دي. خو دوی د خپل ټول شیونه لرې کوي د وطن په خاطر 1 ساعت یا 1.5 ساعت دغلته راځي خبرې اوري. استانه خو دومره هیله کېدی شي وروره چې هر چېرته یې، په اروپا کې، په افغانستان کې، په اسیا کې، په افریقا کې دا خپرونه ګوري، لطفا دغه ګوته دې یو ځل دغسې یو کلیک کړه، دا خپرونه شیر کړه د خپلو نورو ملګرو سره. ما سره په دغه نننۍ خپرونه کې محترمه خور شینکۍ کړوخیل په کاناډا کې د افغانستان د حکومت پخوانۍ سفیره، د پارلمان غړي، شنونکې، تحلیل کوونکې، مبارزه سیاسي ښځه او ډېره محترمه پښتنه خور ښاغلی لاله شیرزاد را سره دی چې دی هم د افغانستان د عسکري امورو پخوانی دغه مامور و، هلته د وزارت دفاع سره کار کوو. انجینر صاحب سلطان جان کلیوال د معادنو تکړه انجینر، ښه لیکوال، ښه شاعر او ښه پوه مدبر شخصیت. زازی صاحب د افغانستان د نظام پخوانی مامور چې په پخواني زمانو کې د افغانستان لپاره په خپل وخت کې ښه کار کړی او دی هم موږ سره ملګری دی. همدغه لحظه راته یو میسج راغی د طالبانو د خوا نه، کوم چا لیکلي وو چې ښځه د تحصیل نه کوي، پرېږدي چې همدغسې پاتې وي. دا اوس بله بدبختي ده. خیر راځو خپلې خپرونې ته. د خپل سوال په دې باندې شروع کوم. زموږ د دغه نننۍ خپرونې دا موضوع هم همدا ده چې جو بایډن وویلي چې پاکستان په جهان کې یو خطرناک مملکت دی. دا ډېره ښه خبره ده چې ته اوس پرې پوه شوې. جو بایډن وروسته د 40 کلونو ته په دې پوه شو چې پاکستان خطرناک مملکت دی. پرون پرې نه پوهېدې. بله ورځ د پاکستان سره د افغانستان په سر معامله شروع کړه، په دوبۍ او په قطر کې د طالب سره د خبرې پرې روانې کړې. طالبان د ستا په اشاره د خلیلزاد په پیشنهادونو باندې
تاسو د پاکستان سره خبرې شروع کړې او نن دا خبره کړې ده چې رښتیا دې ویلي دي کور دی ودا بچی دی لوی او دا حقیقت موږ غواړو چې په جهان کې نور هیوادونه هم وایي او دغه خطر ته ټول دنیا متوجه شي د کې هیڅ شک نشته چې پاکستان دغه اتومي وسلې په درلودلو سره په جهان کې یو خطرناک مملکت دی په هیڅ وخت کې په دې فشار راغلی نو سرکونکي په چا باندې استعمال کړي جګړه به ګوره په یوکرين کې اتومي نشي مګر د دې خوانه ډېر خطر موجود دی زه غواړم په دغه موضوع باندې خپلې خبرې وکړو کړو خیر کړو زما په خیال ته بل کمبل کانفرنس کې خبره ستا وخت نه نیسم اوله کې دغه ستاسو نظریات اخلو په دې باندې که هر څه د وینا لري لطف وکړه مهرباني وکړه نو که بیا د ستا لپاره د پاتې کېدو وخت خو ټول خوشحالېږو که بیا بل کانفرنس دې روانه وي او تلې وخت نه درلود نو بیا درته په مخه ښه وایم مهرباني وکړه په دغه موضوع کې د خپل نظریات هم موږ سره ووایي مننه جناب خادم صاحب او د پروګرام ټولو معززو میلمنو ته او د پروګرام محترمو کتونکو ته مخکې دی نه چې په اصلي موضوع باندې خبرې وکړو غواړم چې ستاسو په لومړني اخبارونو باندې یوه وړوکې تبصره ولرم لومړی چې هغه میرمن باره کې تاسو ویلې چې دا کوم نارینه سره تللی او دې باندې حکم د سنګسار شوی و خو د خپل ځان پخپله ووژلو مهمه دا ده چې دا رقم صحرايي محاکم هیڅ قابل د اعتبار نه دي دا رقم اتهامات قابل د اعتبار نه دي واقعا موږ مسلکي عدلي او قضایي سیستم ته ضرورت لرو طالبان په دې کې ستره جفا کوي او له همدغه غیر رسمي محاکم او د هر ملا په واک کې د فتواوې چې دوی ورکړي او صادروي دوی کولای شي چې حتی ما زیاتره نارینه ملدل دي چې کله چې دوی له خپل میرمنې سره مشکل لري په هغې باندې اتهام وارد کړی دی او هغه د دې د منطقې ملایانو په لاس ورکړی له پخوا نه او همداسې سنګسارو او وژنې ته یا دوره وهلو ته آماده کړی ده نو طالبان مسؤلیت لري اوس چې په حاکمیت کې دي دوی باید رسمي سیستم د عدلي او قضایي جوړ کې واقعا قوانین باید پلي شي قوانین ټول اسلامي قوانین دي او دوی نشي کولای چې دې باندې ټاپي وي دا رقم شریعت چې لا هیڅ معلوم شوی نه دی تعریف شوی نه دی او د کاغذ په مخ لیکل شوی نه دی نو دا خو هر څوک د خپل ځان نه یو تعریف د شریعت لپاره لري او هر ملا او هر چړي کولای شي چې په خپل تعریف کې او هغه نه ناوړه استفاده وکړي نو د ښځې وژنه حتی معلومه نه ده چې دا وژل شوې ده که د خپله خودکشي کړې ده واقعا یو انسان چې په دومره په درد او په تکلیف وژل کېږي د تیږو لاندې نه شاید هغه اسانه طریقه به همدا وه چې دې لپاره چې نسبتا راحتره ووژل شي نو زه په دې باندې وارد شوی ته هم او دا وژل شوی زه نشم منلی فکر کوم چې دا یو په افغانستان کې یو هرج و مرج روان دی او طالبان که دې مخه ونه نیسي نو باید خلک بیا لاس په کار شي چې دې سیستم سره څه وکړي یوه موضوع دومه موضوع په د نختر په نوم شفخانه چې په ملتان کې او 1500 مړي تر هغه شوي او داسې ګڼل کېږي چې گویا دا پښتانه او ځینې بلوچان چې پاکستان متاسفانه د دوی یو داخلي امنیتي پالیسي هم دا ده چې دوی په آن باندې هغه څوک چې ورته فکر کوي تهدید دی او هغه باندې کوم سند او ثبوت د ګرفتارۍ نه لري په نوم د مسنګ پرسن هغه غیبیږي ورکیږي نو هغه شکنجه کیږي وژل کیږي او دا یو نوی بزنس شروع شوی دی چې دا به ځینې همدغه شفخانه به سوال لاندې راوړي چې دا شفخانه کې جنایت صورت موندلی دی چې انسانان کېدای شي ژوندي شفخانې ته وړي او بالاخره دوی هغه اعضای چې د بل چا لپاره کارول کېږي هغه اخیستل شوي دا یو ستر بشري جنایت ده او دې کې دنیا باید آرامه پاتې نه شي ولو چې دا پښتون دی او که نه دی اما راځو چې دا د پښتون هم وي او که دا که بل هر قوم پورې انسان ده او د انسان سره دا رقم برخورد دا یو بشري جنایت او پاکستان پولیس استخبارات د دې مسؤلیت لري او باید جوابګوی وسي همدارنګه عدلي قضایي سیستم او متاسفانه تبابت چې د بشر د خدمت کولو لپاره دی په پاکستان کې اوس په بشري جنایاتو کې داخل ده او د 1500 انسانانو څنګه کولی شو چې د بدن ارګانونه بدون د هغوی له اجازې نه او د دوی په ژوند باندې هغه څخه ویستل شي دا باید واقعا وغندل شي او د دې پوښتنه وشي چې دا بشري جنایت دا جرم نه پورته شوی دی دا په جنایت په درجه باندې رسېدلی دی
اوس راځو په دې باندې چې د جو بایدن کومه خبره چې په لاس انجلس کې په انتخاباتي کومه فیصله محفل کې کړې ده دا زما لپاره ډېره مهمه خبره ده او امیدوار یم چې دا یو رسمي دریځ د حکومت د امریکا شي ځکه چې دا یو عادي سخنراني د یو محدود ګروپ لپاره وکړه دا یو واقعا یو د دې په یو رسمي دریځ باندې راسي دا قابل د نگرانی دی پاکستان کله چې فیصله هغه نیوکلیر بم جوړ کړلو د دوی هغه کس په نوم د ډاکټر قادر هغه ډاکټر قدیر ډاکټر قدیر خان چې متاسفانه هغه د خپل فیصله هغه هنر یا استعداد یا هغه ورچا یا په تور بازار کې خرڅول هغه ملکونه چې غوښتل چې اتمی بم جوړ کړي نو هغوی ته فیصله دغه فورمول په تور مارکیټ کې یا بازار سیاه کې پرېښوده تر څو پورې نور ملکونه له دې څخه استفاده وکړي او دې باید د ورباندې د تجارت شروع کړي چې دا یو بشري خیانات یا جنایت چې دی وکړ اوس راځو په دې باندې چې ولې بایدن پاکستان په حساب یو خطرناک ملک اعلان کړ زه فکر کوم په دې خطرناک ملک اعلانولو کې خپل د پاکستان یو لاس دی استخبارات او اردو د پاکستان متاسفانه ټوله بهرنۍ پالیسی منطقوي پالیسی او د اټومي انرژي یا د اټومي طاقت په ارتباط باندې دغه پسله اختیار لرونکي کسان دوی په خپل د پاکستان فوج او اردو د چې دا کار کوي نو دوی همیشه دنیا ته په دې باندې یاروي خصوصا غربي نړۍ چې ګویا په پاکستان کې ډېر افراطي ډلې دي یا په منطقه کې ډېر افراطي ډلې دي او دنیا باید همیشه د پاکستان له فوج او استخبارات سره کومک وکړي دا کوم اټومي طاقت چې موږ یو د دې د پوره ساتنې او د خوندیتوب لپاره دې لپاره چې دا افراطي ډلو ته ونه رسیږي او دنیا ونه ننګوي خصوصا غرب باید موږ همیشه تقویه واوسو موږ اقتصادي بحران سره مخامخ نشو زموږ فوج باید په اصلاح د مالی او اقتصادي لحاظ همیشه پیاوړی وي موږ هغه اضافه په اصلاح تسلیحاتو د هغه تیاری دي که هغه نور ټکنالوژي د پیاوړتیا لپاره د ضرورت لري چې دغه نیمګړتیا هم پوره کړو تر څو پورې موږ واقعا په ځان باندې یو حاکم نظامي سیستم ولرو چې څو پورې د افراطي ډلې له دې استفاده ونه کړي او دنیا ونه ننګوي یعنی دوی خپل هم دغه خپل اټومي طاقت په دنیا باندې په دغه شان باندې خرڅوي او په دغه شان باندې دنیا تهدیدوي نو ځکه دا دوی خپل په دې کې پوره رول ولوبولی د پردیشات همیشه دوی هم دا خبر ده چې فوج باندې اختیار او قدرت نه باید لري نشي که لري شو نو دا خو بیا به ملایان برازي او افراطیان برازي په دې اټومي طاقت باندې برلاسي کیږي او دا به غربي نړۍ ننګوي یو موضوع دومره موضوع پاکستان د خپل د داخلي امنیت په خاطر باندې هغه غلطه پالیسی چې د تروریزم او د افراطګرایي وده کول یا وده ورکول په خپل منطقه کې وکړه دا په دې خاطر باندې چې فکر کوي پاکستان استخبارات چې د دوی امنیت په هغه وخت خوندي وي چې همدغه افراطي ډلې د دوی لپاره نیابتي جګړه په منطقه کې مخته بوځي که هغه د هندوستان ننګول دي د امنیتي لحاظه خصوصا په کشمیر کې حتی په داخل کې تاسو د په بمبئی کې په نورو ځایو کې مثلا هند کې حملات وشو او همدارنګه بیچاره په افغانستان خو د 43 کال مرکز جهاد او فتوا د پاکستان له مدارس او د پاکستان له افراطي تنظیمول طرف راځي او د هغو ډلو ترونه دوی هم دغه کار کوي نو دوی د همدې لپاره چې همدغه نیابتي جګړه په منطقه کې په فعاله وساتي او ارزانه ورته تمامیږي نو دوی همیشه کوشش کوي چې همدغه داسې مدارس یا همدغسې مریض اشخاص پیدا کړي هغوی ته مدرسو امکانات برابر کړي همدا رقم هغه په تروماتایز یا هغه مریض انسانان یو تعداد البته ټول نه یو تعداد هغه کسان چې په ژوند کې ډېرې ناخوالې لیدلې په دغه مدارسو کې جلب و جذب شوي دي او بالاخره
د دینی درس څنګه د جهاد او د ګلوبل جهاد مفکوره او ذهنیت متور کوي. ګلوبل جهاد خو ماغه چې لاړ شي په هندستان کې ځان ملک جهاد کړی د اسلام په خاطر، او په افغانستان کې لاړ شي ځان ملک ته خو جهاد کړی دی. نو دا ګلوبل جهاد موضوع کېدای شي سبا مثلا مرکزی اسیا ته ولاړ شي د لپاره چې ماسکو وننګوي. دا ګلوبل جهاد خو ایران ته به ځي، مختلفو ځایونو ته به ځي. نو دغه د ګلوبل جهاد مفکوره چې په همدغه افراطي ډلو کې ذهنیت ورکول کېږي، خو بالاخره همدغه ډلې همداسې روزلې دي. نو بیا دنیا ته وایي چې ګوره دغسې افراطي ډلې په منطقه کې فعاله دي چې اوس یې متاسفانه زیاتره شاید راوړي رالیږلي افغانستان کې ځای په ځای کړي، لکه د دې ټولو افراطي ډلو مرکزیت په خپله پاکستان کې خصوصا په نوم د فاټا کومه ساحه یا وزیرستان چې دوی همیشه دوی لپاره د ټریننګ زمینه یې برابره کړه، دوی ته دفاتر برابر کړي، اردو استخباراتو به دوی سره همکاري کوله. نو دغه ډلې ورځ په ورځ زیاتې شوي. نو په مختلفو نمونه د عرب شیخانو پیسې مو تراوړي چې ګویا دلته دیني او اسلامي درس ورکول کېږي، ان مالي امکانات یې په بل نوم ورته برابر کړي. متاسفانه دغه ګلوبل جهاد مفکوره چې د خلکو کور کړي، نو دغه نیابتي جنګ مخ ته بیایي. نو اوس دنیا په دې باندې هم ډاري چې ګوره همدغه خو یو طرف همدغه ګروپونه زیات کړي او دغه ګروپونه متاسفانه دوی لپاره همدغه کار مخکې بیایي. دغه پراکسي وار موضوع خو همدغه افراطي ډلې بیایي او په کشمیر کې هم جنګېږي. تاسې وګورئ چې یو وخت کشمیر او سرینګر د دنیا ښکلی یو سیاحتي نقطه وه چې له دنیا د به هم خلک وتله او د هند ټول هغه بالیوډ انډستري په کشمیر کې چلیده. اما نن متاسفانه چې هغه خوار و زار و بیچاره دي او په بدبختي باندې همدغه پاکستان دغه د ګلوبل جهاد مفکوره چې د پاکستان په خاوره کې دې ته ورته انکشاف ورکول شوی دی، دې کې په اصطلاح هغه کسان چې له ځان نه تېر دي او د جهاد د جنت په ارمان باندې ځي کشمیر کې ځان وزني او په افغانستان کې وزني. نو پاکستان هلته ازمي کوشش کوي چې دغه مفکوره هم دنیا ته ووایي او خصوصا د دومره کال چې په میلیاردونو ډالر چې له امریکې نه ځان ته کړه چې زه باید دا پیسې ولرم او زه باید په دې منطقه کې هم کار وکړم. دنیا هم یو بل اشتباه وکړه چې څومره پیسې چې امریکا ورکړه چې ګویا د یو انکشافي برنامه باید په فاټا په دغو ځایونو کې راغلی وای، هغه متاسفانه چې هم د ګلوبل جهاد په تقویه کې او د اردو په تقویه کې لاړله. نو ان دوی خپله یو غلطه لوبه چې له دنیا سره وکړه دې لپاره چې دوی همیشه دنیا په اصطلاح له خود ګوتې نه ونیوه چې ما د پاکستان اردو وساتئ، موږ یو اتومي طاقت یو د هغه اتومي طاقت خوندیتوب لپاره چې د افراطي ډلو لاسته ونه رسېږي باید موږ سره همیشه کومک وکړي. نو بالاخره دغه موضوع کیدای شي امیدوارم چې آګاهانه دغه موضوع کړي او په حساسیت موضوع بایدن درک شوی وي او دا موضوع وړاندې کړی وي چې ګویا دا یو خطرناک ملک دی. نو خطرناک ملک په همدې باندې ده چې پاکستان له اور سره لوبې کوي، د پراکسي وار لپاره افراطي ډلې ساتلې دي او په زمن کې د یو اتومي طاقت هم د نه پوهېږم چې څومره بمونه لري، یو سلو څو شپېته بمونه دوی لري چې د دغوی خوندیتوب دپاره واقعا دنیا باید نګرانه سي. زه فکر کوم چې دنیا باید سره جدي محاسبه وکړي. زرداري چې بلاول زرداري به ویلي چې دا خو یو عدم تعامل نه دا موضوع رامنځته شوی او غلط فهمي ده او دا موضوع به رفع کېږي او موږ کاملا په واک او په کنټرول کې نه بابا تاسو خبر نه یاست، ستاسو ټوله معاملې ستاسو جنرالان یې کوي، ستاسو په نمایندګي باندې دنیا اداره کړې ده او له اور سره لوبې کوي. نو هر کله چې د پاکستان خارجه وزارت یا صدر اعظم یا انتخابي ملک په دې حکومت په دې باندې وتوانېده چې نور دغه پراکسي وار لوبه او ګلوبل جهاد ذهنیت د پاکستان استخباراتو نه واخلي، دغه سیاسي مدرسې بنده کړي، دغه نظامي ټریننګونه ورباندې بند کړي، بیا به نو پاکستان واقعا یو مسؤله ملک اوسېږي. ډېر تشکر کوم، ډېره مهرباني. ستاسو نظریه ډېر ښه څه رښتیا هم د دې ټولو خبرو امکانات شته او دا خبره صحیح ده چې پاکستان د هر نقطې نه خپل ځان لپاره ډېرې سختې اقتصادي او سیاسي او څه استفادې کوي او خو ارمان مې دا راځي درد راته دا رسېږي چې کاشکې دغه پیسې چې دوی د دنیا نه اخلي هغه د پاکستان په دې غریبو خلکو کې مصرف کړی. دا خو ټول بیرته خارج ته ځي، همدا جنرالان دي، همدا ایسای دي، همدغه استخبارات دي، پې قصرونه اخلي او کورونه اخلي او اولادونه په غربي هېوادونو کې په عیاشیو باندې مصروف دي او د عیاشیو مصارف ورکوي. کاشکې د پاکستان په عام ولس لګېدلې دومره پیسې که په هره بانه یې اخیستی، مګر دا چې د افغان د پښتون د وینو په بیه باندې دغه پیسې دوی ترلاسه کوي
او افغانان پکې خوار وځلېدل کېږي. البته موږ پې خفه کېږو، موږ ته درد رارسېږي، موږ مجبور یو خپل غږ پورته کړو. مننه کوم، ډېر تشکر کوم. کلیوال صاحب ته ستړی مه شئ، په خیر راغلی او هرکلی درته وایم. ستا په نظر پاکستان د اټومي وسلې په درلودو د جو بایدن په قول باندې یو خطرناک مملکت دی د جهان دپاره، دا یو اخطار دی د نړۍ دپاره دا مملکت؟ جناب خادم صاحب، زه تاسو ته او ټولو ګډون کوونکو ته د میز او ټولو اورېدونکو ته په هر ځای کې چې د زړه د کومې سلامونه او احترامات وړاندې کوم. دا رښتیا خبره ده، بایدن رښتیا خبره کړې چې پاکستان یو خطرناک مملکت دی، خو دی نه دی ویلي چې دا خطرناک مملکت چا جوړ کړی او دا چا رامنځته کړی، څوک یې حمایه کوي، څوک یې تر شا ولاړ دی او د څه دپاره ورته دا لقب ورکوي چې دی خطرناک دی. دا خبره یې نه ده کړې، تش دومره ویلي چې دا خطرناک دی او رښتیا هم ډېر خطرناک دی، ځکه چې د پاکستان د رامنځته کېدو نه تقریبا څه باندې 80 کلونه تېرېږي او په دغه ټوله موده کې چې دا مملکت جوړ شوی دی، دې مملکت په سیمه کې بې د دردسر نه، خصوصا د خپلو شمالي او جنوبي ګاونډیو هیوادونو دپاره چې افغانستان او هندوستان دی، او د همدې دوه هیوادونو د نارامیو او د دوی د بې ثباتیو او د دوی د هر ډول پیشرفت او پرمختګ د مخنیوي دپاره انګریزانو دا جوړ کړی، ځکه چې دغه دواړه هیوادونه انګریزانو ډېره موده یا د کلونو یا د پیړیو په اوږدو کې خپله مستعمره ګرځولې وه او بل باندې همدا کوشش کو چې مستعمره که خو ونه شو. نو د همدوی د نارامۍ دپاره دغه هیواد رامنځته کړی دی او اوس تاسو ته معلومه ده چې په دنیا کې ټول هغه استعماري طاقتونه چې پخوا انګریز اداره کول د دغه عمومي جګړې د دنیا د دویمې جګړې نه راوروسته دا وظیفه امریکا په غاړه اخیستې ده او دغه هیوادونه او دغه پالیسي چې انګریزان لري هغوی دغه حمایه کاندي. دا حمایه یوازې د پاکستان دپاره نه ده، تاسې په هانګ کې ولیده چې دغه حمایه وجود لرو، د سرمایې په خاطر باندې سرمایه‌داران یې د هغې ځنې کش کړه. همدا اوس په تایوان کې دا خبره روانه ده، تاسې ګورئ د چین سره معضلې دي، د شمالي او د جنوبي کوریاو ترمنځ دغه معضلې روانې دي چې شمالي کوریا یو وخت کې خطرناک هیواد و، اوله یې زر کړی چې دغه دی باید کنټرول شي د دې اټومي اسلحې، او هلته د هغې د چین دپاره او د جاپان دپاره او د روس دپاره یو خطر یې هغه اعلان کړی و. اوس د هندوستان دپاره تاسې خبر یاستئ چې هندوستان په دې وخت کې یو دغه هغو اقتصادي نورمونو په اساس باندې چې مخ ته یې اچولي دي او جوړې د نړۍ په لوی هیوادونو کې یو شمېرلی هیواد راځي او دوی د امریکا سره هغسې پالیسي لکه څنګه چې امریکا غواړي هندوستان نه غواړي چې تعقیب یې کوه ورسره. بناءً افغانستان کې خو بېله دې امریکا ښکېله ده او نه پرېږدي تر څو پورې چې وسه وشي دغه مختلفې پروژې به دلته راجوړوي. نو دغه اعلان چې دوی کړی دی چې پاکستان یو خطرناک هیواد دی، دې کې شک نشته چې دا خطرناک دی. دا یې ولې کړی دی؟ ځکه چې تاسو ګورئ چې په امریکا کې هم دغه اوس د انتخاباتو وخت رانږدې دی. دی غواړي چې د امریکا د خلکو نه په دې خاطر باندې چې تروریزم په منطقه کې د منځه لاړ شي، ورک شي، نو پاکستان سره باید مرسته وشي او د بلد ځکه چې تروریزم ته خصوصا القاعدې نه چې دوی په ایره کې دی وایي چې ایمن الظواهري په کابل کې وواژه او هغه بیا د خپل ځان د خپل رهبر د انتقام دپاره سره راټولږي او په دې ایره کې دي چې که دغه افراطي ډلې چې ټولې دنیا ته معلوم دا پاکستان کې دي او دا دغه اټومي قوت راغوی لاسته ورځي، نو په دې کې شک نشته چې دنیا به د تهدید سره مخامخ کاندي. په همدې خاطر باندې هغه د خپل انتخاباتي حوزې د مبارزې لپاره دغه خبره غوره ګڼي چې په منطقه کې د تروریزم په ضد باندې د امریکا د خلکو نه رایه واخلي، چې د هغو سره خپل دغه اعلان کاندي چې موږ د تروریزم لپاره مبارزه کړو، موږ په منطقه کې بل څوک نه لرو په غیر د پاکستان نه. دا خبرې هم تاسو ته معلومه دي چې مخکې نه وې
هغه وخت چې د پاکستان د لوی د فوز لوی درستي جنرال باجوا امریکا ته سفر وکړ هغه په امریکا کې دا خبره په څرګندو الفاظو باندې وکړه حتی د امریکا په پاکستان په سفارت کې چې په امریکا کې دی په هغې کې ویل چې زه یو څو موده وروسته تقاعد کېږم نو د امریکا نه غوښته چې حتی دغسې یو پلان ما غوږ ته رارسېده چې د امریکا نه د دې اجازه غوښته چې هلته ملکي حکومتونه یا انتخاباتي حکومتونه چې پاکستان کې جوړېږي هغه کار نه ورکوي دا یو داسې مملکت دی چې هغه هلته که نظامي قوه نه وي او نظامي تسلط نه وي اوس موږ نظامي تسلط نیمګړی لرو ځکه چې ملکي انتخاباتي قدرت هلته موجود دی حتی د دې اجازه یې ورنه غوښته چې کودتا وکاندي او د کودتا له مخې نه دغه ملکي حکومت چې اوس جوړ شوی دی د شهباز شریف په مشرۍ چې دغه باید د منځه یوسي او په مقابل کې بیرته یو پوځي دغه اعلان کاندي او امریکا ته داسې وښیي چې همدغه فوج دی چې کولی شي چې هم اتومي سلاح د پاکستان وساتلی شي او هم تروریزم په منطقه کې عیار کړی شي او دغه هدفونو دپاره چې د امریکا خوښه د تروریزم د هغې دپاره استعمال کاندي که د امریکا خوښه شي چې تروریزم منځنۍ اسیا ته ولیږي نو پاکستان دا کار سباته کاندي خو په هغه وخت کې چې هلته فوجي قوت د دوی سره موجودي په تمام معنا باندې یعنی ملکي حکومت هلته باید تسلط ونه لري دغه طرحه د جنرال باجوا وه چې بایدن ته یې دغه مفکوره ورکړه چې هغه باید په خپله انتخاباتي مبارزه کې د دې نه استفاده وکړي چې تروریزم موږ سرکوب کړی نږدې دی د پاکستان د لارې نه او که پاکستان په دې خاطر خطرناک هېواد دی چې که دغه تروریستانو ته اتومي وسله په لاس باندې ورځي نو دا به د دنیا دپاره یو تهدید وي زما په نظر باندې د دې بل کوم خبره نشته دی دغه مصلحتي خبره ده پاکستان جوړ کړی امریکا دی تقویه کوي امریکا بودیجه ورته امریکا ورکوي دغه ټولو پروګرامونو دپاره او د خلکو د غولولو او د جهان د تیرې ایستلو دپاره دغه سوالونه دي چې رقم په رقم په مختلفو شکلونو باندې کله یو سوال را مخته کوي او کله بل سوال را مخته کوي هلته د اوکراین جګړه باید تازه وساتي هغې سره باید کومک وکړه هلته په تایوان کې باید جګړه تازه وساتي هغې سره کومک وکړه دلته پاکستان باید د دغه منطقې دغه دپاره چې په څنګ کې ایران پروت دی هلته هندوستان دی دلته افغانستان دی او دا ټول هغه هېوادونه دي چې د امریکا سره په موجوده پالیسۍ کې په مخالفت کې روان دي نو په دې خاطر باندې دوی غواړي چې پاکستان همدغسې تقویه وساتي د فوجي قوتونو په لاس کې تر څو پورې وکړی شي چې هم دغه په اتومي سلاح باندې او هم د هغوی په تروریستي ډلو باندې حاکمیت ولري چې هر څنګه یې وغواړي چې هغسې استفاده ورنه وکړه زه دغسې فکر کړم دا چې حقیقت څه دی موږ نه ورباندې پوهېږو ځکه چې موږ ډېر د صحنې نه لرې کسان یو تش هغه خپل د حالاتو په کتو سره خپل ابراز نظر کړو چې دغسې یو شی تصور کېدی شي زه داسې فکر ډېر اعلی کلیوال صاحب ډېر ښه تحلیل دې پرې وکړو دې کې هېڅ شک نشته دی چې په پاکستان کې خپله عسکري نظام یو حکومت دی او ملکي نظام بل حکومت دی او دا دوه نظامونه همیشه د پاکستان تاریخ چې ولولې دی او د بل سره په جګړه کې دي په ټکر کې دي او یو بل همیشه یو بل سره ټکولي دي او هیڅ حکومت د عسکري نظام د مشورې او د هغې د تایید نه بغیر په پاکستان کې نشي راتلی او نشي جوړېدی او ملکیان هم حیران دي چې د نظامیانو نظامونه خلاص کړه خو نظامیان چې دي هغوی په دې کاملا مسلط دي او ټول وطن یې په قبضه کې دی که د 600 کسانو نه سترګې ویستې او که د 6,000 نه سترګې وویستې نه ورته دنیا څه وایي نه ورته خلک څه وایي او نه دغه دی څه ورته وایي او نه دوی په دې باندې خفه کېږي او نه پرې خبر دي هغو دا ټول خادم صاحب هغو دا ټول ملت یرغمل کړی دی تاسو وګورئ دغه پاکستان موجوده دغه سیلابونه چې راغله دې کې څومره بدبختي د عوامو ته ورسېدل پاکستان حکومت هغوی دپاره څه شی وکړه بغیر د دې نه چې که مرستې راټولوي همدغه حکومت او همدغه فوجیان یې تقسیموي فوجیان اولین کار چې کاندي هغه همدا دی چې ځان تقویه کوي په هر لحاظ باندې چې د ملت لپاره دا شی نشته که سترګې وباسي او که غوږونه وشکوي او که زړه راوباسي که پښتورګي راوباسي د خلکو نه هغه د خلکو تکلیف دی هغې باندې فوجیان خبر هم نه دي او نه یې ورسره ځان شریک کوي او دغه مخکې چې هغه شینکۍ خور وویله چې په طبابت په پاکستان کې اوس د فوجیانو په خدمت کې دی هغه هم د فوجیانو ګوډاګیان جوړ شوي دي نو خبره په دې کې ده چې هلته ټول کار د فوج په لاس کې دی او فوج غواړي چې دا تقویه که په هر شکل او بل د امریکا د سپورټ نه بل شان تقویه کولی نه شي
او امریکا مجبوره ده چې خپل خلکو دا خبره وکړي چې دا خطرناک هیواد دی، کومک ورسره وکړي چې دغه تروریستي ډلې زموږ د لاس نه ونوځي. بس دا په پاکستان کې یا د منطقې په دغه هیوادونو په منځ کې یو سیاسي معقوله ده وایي چې په ټوله دنیا کې مملکتونه خپل عسکر لري او عسکریت لري، اما پاکستان یوازینی مملکت دی چې عسکر یې ځان ته حکومت لري او عسکر یې ځان ته مملکت لري. بالکل او د مطلق په دغه شی باندې حاکمیت لري او دغه منطقه هم تقریبا اوس یې عمل کړی ده او قوي اردو جوړه کړې ده. او د افغانستان په متعلق باندې هم ډېرې مختلفې خبرې خپرېږي هره خوا کې. تشکر کوم کلیوال صاحب، تاسو خو ډېر مننه مهرباني. نازیه صاحب ستړي مه شئ، درته وایم هرکلی درته وایم ستړی مه شئ. د پاکستان د دغه خطراتو نه چې جو بایدن ورته فقط یو اشاره کړې ده چې دا اتوم د دوی په اختیار کې چې دی دا یو ورځ کېدی شي چې ډېر بد استعمال شي. موږ د افغانانو په حیث باندې څنګه کولی شو چې خپل ځان ته وساتو؟ سلامونه نیکي له خادم صاحب تاسو ته، شنکۍ کړکۍ خور ته، کلیوال صاحب ته او شهزاد صاحب ته وړاندې کوم. زه نه پوهېږم چې د پاکستان په اړه به زموږ تبصره څومره ګټه ولري او څومره ضرر ولري او څوم ځای به ونیسي، په دې نه زه نه پوهېږم. مګر دومره وایم چې همدغې امریکې پاکستان نه پاکستان جوړ کړو، هغه همدغه امریکې همدغه پاکستان وپړسولو، همدغه امریکې د پاکستان په وسیله باندې په دې څو لسیزو کې زموږ ولس ووژلو، زموږ هېواد یې د خاورو سره سم کړو. او همدغه پاکستان په موجودیت کې زموږ د هېواد هغه مجاهدین ورته وایي او طالبان ورته وایي د دوی په وجود کې وروزل شول او بیرته مسلح شول، افغانستان ته راولېږل شول او هم یې ولس ووژلو، هم یې وطن راوکړ، هم یې نن موږ د دغو بدبختۍ سره مخامخ کړي یو. باید موږ رښتیا د خپل ولس ته هم ووایو، د خپل غم راحت کو، ضمیر هم راحت کو، باید واقعیت ووایو. زه ته شنکۍ کړکۍ خور شهزاد صاحب همداسې نو دا هر قوم هره ژبه په نړۍ کې یو هویت لري او هویت یې ټول درنښت کوي. زه مثلا پښتون یم، په پښتو ژبه خبرې کوم، دا زما هویت ده، زما هویت ته باید دوی احترام قایل شي. لکه چې پښتانه د نورو اقوامو هویتونو ته احترام کوي او احترام ورته کوي، او هغه په اقلیتو قومو کې یو شمېر د دوی هغه استخباراتي کړۍ سره چې لاس لري، هغو دغه ستونزې په دې هېواد کې رامنځته کړلې چې نه افغان مې قبول دارم، نه ملي بیرغ قبول دارم، حتی ما افغانستان قبول ندارم. دغه ستونزې په دې هېواد کې چا رامنځته کړلې، چا دغو ستونزو ته اجازه ورکړه؟ دا خپله واقع دلته هم دلته مسله د دې نه ده چې زه د خپل قوم ملاتړ وکړم، د نورو قومو ملاتړ ونه کړم. انسان خدای پیدا کړی دی، حق د ژوندانه لري. هر چا چې د دې هېواد او د دې ولس پر وړاندې که د شمال نه تر جنوبه پورې ده، د غرب نه تر شرقه پورې ده، ټوپک یې په لاس کې نیولی ده، ماشې ته یې ګوته ورکړې ده، هغه زموږ د هېواد او د ولس د ساتنو دپاره نه، د وژلو دپاره روزل شوي چې تر نن ورځې پورې په مختلفو اشکالو سره وژل کېږو. همدا اوس دغه د قلعه شهاده کې چې دوی ډېره سیاسي هغه ورکړي، بڼه ورکړي د جنوساید په نامه باندې. په خپله په افغانستان کې ماته یو چا تلیفون وکړو چې دلته هېڅ دا خبرې نشته، دا به هر هېوادو کې هغه یو شمېر د افراد او اشخاص دي چې دوی د افغانستان نه تللي دي، په دې بهرنیو هېوادو کې خپل دین یې له لاسه ورکړی ده، مذهب یې له لاسه ورکړی ده، نور مذهبونه یې سوي مذهبه شوي دي. موږ خو داسې وړوکی قوم هم نه یو، یو کلي اوسېدونکي هم نه یو، لر و بر 80 میلیونه موږ ژوند کوو. او څنګه کېدای شي چې د 80 میلیونو باندې یو پنجابی حکومت وکړي او یا دغه پخواني جنګ سالاران؟ اوس تاسې وګورئ چې موږ په څومره بدبخته ولس یو د افغانستان. اوس هغه پېژندل شوي پخواني څېرې، مثلا دا د بهرنیو هېوادو کې ډلې ټپلې را جوړې کړي دي، را پاڅېدلي دي، بیا هم د دوی د ولس ملاتړ کوي. د رالې کې ټول دغه داسې چلاو صاف شوي دي چې ټول ورباندې پوهېږي. زه پاکستان یو بشري جنایتکار هېواد بولم او امریکا د دوی ملاتړ کوونکی دی. بایدن غواړي چې په دې وختو کې د خپلې د ټاکنو مسله ده د امریکا خلکو ته ښکاره کړي چې
موږ د پاکستان په ضد یو امریکا به په هیڅ صورت سره د پاکستان پر وړاندې یو عمل ترسره نه کړي اوس همدغه جلسات یا د میټینګونه یا د ناستې چې د سیمو هیوادو کې کیږي یا په د سیکا مسله وه تاسې وګورئ چې د پاکستان جمهور رئیس په څومره بې شرمۍ او بې حیایي سره وایي چې موږ د افغانستان په دې څو لسیزو جګړې کې د ټولو نړۍ هیوادو څخه زیات زیانمن شوي یو 80,000 نفر موږ شهیدان زخمیان ورکړي دي 150 میلیارده ډالر زموږ مصرف شوی له بل خوا عبدالرحمنو بل رقم ته اخطار ورکړي چې پاکستان افغانستان د تورستانو مرکز ده او له بل خوا پوتین وایي چې باید د امریکا نه غرامت واخیستل شي او بل اعلان یې هم وکړلو چې نوره په تاجکستان کې د مقاومت ملي په نامه باندې چې کومه ډلې دلته فعالیت شروع کړی ده هغه باید فعالیت بند شي او اجازه ورنه کړلی شي چې دا فعالیت دلته ترسره کړي چې ولې دا افغانستان دپاره او دغه سیمې دپاره ډېر خطرناک ده د جګړه اوږده کوي اوس موږ په خپلو کورو کې ناست یو موږ خپله نشو کولی چې خپل ځان او خپل ولس وساتو دا ډېر د شرم د تاثر ځای نه ده چې د ترکیې علماو په غونډه کې طالبان د ترکیې د علماو څخه هیله کوي چې د دوی رسمیت پیژندلو لپاره باید هلې ځلې وکړي اوس موږ دومره بې کسب ناتوان او بېچاره شولو چې اوس ترکیه غواړي زموږ د سرنوشت په هکله تصمیم ونیسي یا دومره زموږ غرور د پښو لاندې شولو زه خو نه پوهېږم چې په دې وطن کې څه لوبې روانې دي زما خو صرف یو نظر د اوس په همدې نتیجه رسېدلی یوازینۍ لار د دغو ټولو بدبختیو ستونزو ژغورل د دغه لوی قوم پښتون لر او بر نه د هغه افغانوارو هغه یو شمېر افغانان دي چې د سینه دربې د سینې دربې بیا چې ورځ راشي تښتې دنه هماغه خلک دي باید لاس سره یو کړي دا وطن د دغو ټولو بدبختۍ څخه د ټولو غمونو څخه وژغوري موږ بله لار نه لرو دا چې پاکستان څه کوي ایران ته څه کوي تاجکستان او روسیه څه کوي خو موږ پرې هېڅ اړه نه لرو تر اوسه یې څه نه دي راته کړي پرته له بدبختۍ او تباهۍ باندې و هغه چاته ویلي و چې لاله دا نه دروئ خود را نګاه موږ باید خپله ځان وساتو ګوره د پردیو څخه د ښه توقع کول پردیو څخه دا تمه وکړو چې موږ ته مرستې وکړي موږ ته هغه وکړو موږ ته اوس په نړیواله سطحه هېڅ څه نه دي پاتې د همدغو جهادي کړیو له لاسه یا د همدغو طالبانو له لاسه زموږ عزت حیثیت وقار په نړیواله سطحه له منځه لاړو موږ خو یو ملي غرور لرلو هر څه هم لرل زه نوره نه غواړم په دې مسایلو باندې تبصره وکړم زما فقط یو هدف ده یوه لاره ده که چې څوک رانه خفه کېږي نه خفه کېږي لر و بر پښتانه یو ځای کېدل د دغو ټولو غمیزو ژغورل دي د پاکستان منزوي کېدل دي د پاکستان تجزیه کول دي او د افغانستان کې دا څه نور قومونه چې دي دا زموږ د سترګو تور دي زموږ د زړه د سر دي داسې به په دې غېږه کې نازوړي وساتو له مخکې له دې نه چې پوره د 4 لسیزو وړاندې موږ په دې خپل وطن کې ساتلي مننه ډېره مننه کوم کور ودان راځه صاحب تشکر کوم کور دې ودان ډېرې ښې خبرې مو وکړې دا ستاسو خبره زه تاییدوم چې صحیح خبره همدا ده چې بد حالت په لر او بر کې ټولو پښتنو باندې روان دی او دا د پښتنو حقوق دي د دوی هویت دی دا د ساتل فرض دي او دا نه ورته څوک ساتي او نه څوک د دې دغه مړه دي چې ورته وساتي غیر د دې نه چې خپل پښتانه راپاسېږي خپل ځان وساتي دا یو ډېره ښایسته خبره ده دا زه تاییدوم تاسو سره بلکل شیرزاد صاحب تاسو ته ستړي مه شوئ په خیر راغلی تېره اونۍ کې تشریف نه لرلو موږ ډېره خواري وکړو چې تا را پیدا کړو خو هغه دا تخنیکي مشکلات زموږ بیخي زیات شوي دي اوس نه پرېږدو هر یو انشاءالله تعالی بیا ورسره ګورو ستاسو نظر په دې کې د پاکستان په باب باندې څه ده که د اټومي اسلحه لري داسې اوازې دي هغه چې په افغانستان کې دا زلزلې چې وشوې څو ځلې او دا کورونه او خلکونه دا په زرهاو کسان ووژل شو دا د پاکستان مخفي اټومي دغه امتحانونه او ټسټونه وو په داخل د افغانستان کې یوه وجه دا وه دا چې دا خبرې څومره حقیقت دي یا دروغ دي په دې موږ نه پوهېږو خو دا د خلکو خبرې دي د افغانستان د داخل نه دا خبرې راځي په هر صورت باندې راځم دې ته چې ته خو یو نظامي سړی یو عسکري یو افسري د وطن د ساتلو او د دې وطن د نوامیزو د ساتلو لپاره دا زمونږ په عسکرو کې خو په دې کې رواج دی چې ټولو قسم کړی چې دې وطن نه به دفاع کوي
او د دې وطن ساتونکي اصلا هم دوی دي دې کې شک نشته دا زموږ هم در سره د یو نظامي افیسر په حیث باندې پاکستان منطقې لپاره څومره خطر ګڼلی تاسو څومره خطر دی ستاسو تحلیل زموږ تحلیل ډېر تفاوت لري موږ د ملکي دیدګاه نه ورته ګورو اما تاسو په عسکري دیدګاه کې کتلی شئ چې پاکستان دغه منطقې لپاره څومره لوی خطر دی مننه خادم صاحب زما سلامونه ومنه تاسو سلام او خپل سلامونه تاسو ته ګډوډ کلیوال صاحب ته زاجي صاحب ته کړو ته سلامونه ټول لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه خپل احترامات وړاندې کوم مننه ژوندی اوسئ زه که د پاکستان تاریخ ته موږ تاسو نظر وکړو چې پاکستان د جوړښت نه او د څه لپاره جوړ شوی ټول موږ او تاسو ټول پوهېږو او ټول په دې رڼا واچوله چې پاکستان فقط یو ژاندارم د افغانستان هندوستان لپاره انګلیس جوړ کړی د منطقې لپاره او د ټولې منطقې لپاره حتی د جهان لپاره چې په هر ځای کې د دې انتحاري نیول شوي په ټول جهان کې او امریکا تقویه کوونکی دی او د امریکا سیاست او د انګلیس سیاست په منطقه کې مخته دی او دا یو هغه د پاکستان یو چوک د ترهګرو دی چې د هغې نه هغه دې چوک کې هر څوک د دې چوک نه کرایي ترهګر او هره ډله چې دو په کار وي د بل دولت د ورانولو دپاره هغې نه په کرایي په ډېر ارزانه نیولی شي او د افغانستان دپاره خو ونه خو وینې چې ټیکه ټیکه یې کړي یو در بدر یې کړي یو انډې پاکستان کړي یو په دا 45 کالو کې پاکستان بل کوم نوښت نه لري د هغه ژوند باندې ترورستانو په حساب باندې د ځان ته پیسې پیدا کړي خپل پاکستان خلکو ته ډوډۍ باندې پیدا کړي او خپل نظامي قوه قوي کوي په همدې خاطر چې کله د امریکا نه پیسې واخلي او کله د انګلیس نه پیسې واخلي او ترورستان په خرڅ کې او د هغو پلانونه عمل پاکستان د همدې لپاره جوړ دی پاکستان بل څه لپاره نه دی جوړ شوی او نه به جوړ شي تر څو چې پاکستان په همدې حالات کې وي نه به افغانستان او نه به په منطقه کې سوله وي او افغانستان کې اوسي تر هغه وخته پورې زه د محترم زاجي صاحب خبره ډېره کلکه تاییدوم چې ټول لر و بر افغانان سره یو ځای نه شي او دې پاکستان ته یو موټی نه شي یو اتحاد نه شي او پاکستان ته ځای نه شي افغانستان به دایم په دې کړاوونو کې اخته وي بالکل به اخته وي او دا کار تر هغه پورې به دوام لري زما دا خواست دا دی که چېرته یو ملي حکومت په افغانستان کې جوړ شي زه فکر کوم موږ هم ډېر امکانات لرو چې پاکستان ته سردردي جوړه کړو او جوړولی شو خو چې یو حکومت متحد حکومت ملي حکومت وجود ولري ځکه موږ غیر د دې نه چې موږ خپله 3.5 میلیونه افغانان په پاکستان کې لرو د هغو نه هر رقم اپراتیفي استخباراتي کار اخیستی شو پښتانه لرو بلوچان لرو چې حاضر دي د هندوستان که څو د موږ د افغانستان د بربادۍ لپاره د نورو لارو نورو دولتونو انګلستان دونه کومکونه اخلي موږ هم کولی شو چې یو دولت وي چې د هندوستان سره په دې لاره کې تفاهم ته ورسېږو او هغه ته سردردي جوړه کړو او ښه دا سردردي جوړه کړو چې نور به د پاکستان د جهان د نقشې نه وباسو خو دلته یو قوي دولت ته ضرورت دی او یو متحد دولت ته ضرورت دی
چې ملي ګټو ته باندې او د افغانانو اتفاق او اتحاد د اول په داخل د افغانستان کې افغانانو ته ټول افغانانو ته بیا لرو بره پښتنو ته دا کار پکار دی ګر چې اوس پښتانه هم بیدار شوي لر او بر بیدار شوي دي خصوصا دا دې نوي قدسونه چې په پاکستان کې دي ډېر قوي خلک دي خو دوهم نوي استخبارات پکې لاس لري نه برګدي سره متحد شي که نه دا ملي غورځنګ ډېر قوي ګوند دی او په ډېر کم وخت کې په 2-3 کالو کې ګوره ډېر پرمختګ وکړي خو چې اوس څوک ورسره کومک وکړي نو پاکستان که په دې حال وي موږ به مانده حال وي او که پاکستان ته موږ متوجه شو موږ سره په اتحاد و اتفاق یو دولت ولرو نو بیا به موږ هم لږ ارام حوصله وباسو ډېره مننه شهزاد صاحب ډېر زیات تشکر ډېر ښه تحلیل خواهش کوم ما مخکې په دې خپرونه کې دا خبره کړې وه په هغه اوله کې چې یوه ډېره دردونکې واقعه چې شوې ده هغه دا ده چې په پاکستان کې هغه په هسپتال کې شینکۍ کړو خیل خور ورباندې ښه رڼا واچوله د 1500 کسانو مړي پیدا شوي دي چې هغه اکثریت ټول پښتانه دي او بلوچ دي هغه تفصیل په خبر کې موږ داسې مختصر پرې راغلو ما سره سوال اوس دا طرحه شوی دی چې پښتانه په دې ټوله نړۍ کې د دغه واقعې په مقابل کې څه کولی شي څه باید وکړي دا سوال زاده صاحب تاسو ته راجع کوم د ستړي مشي نه وروسته چې پښتانه په دې برخه کې څه کولی شي څه باید وکړي چې د دغه بشري جنایت په مقابل کې څه وکړي خادم صاحب پښتانه باید یو همت وکړي سر باید راپورته کړي نور په دې اگر او مگر خبرو پسې نور ونه ګرځي بس د 45 کاله 43 کاله دغه ولس پر وړاندې ډېرې بې شرمانه بې حیا او جنایتونه ترسره شول او کراجک نشي د دې نه نور هم بدتره جنایتونه د دوی پر وړاندې ترسره کیږي یو خدا ده چې باید مونږ په دې ژبه باندې په دې پښتو خبرې کوو د دغه ژبې عزت حرمت حیثیت شرف زموږ په خپل لاس کې ده چې دا څنګه موږ وکولی شو وساتو ما مخکې وویل چې موږ افغاني وارو نه یو چې بس هغه تکړه خبرې وکړو چې میدان ورځ راشي موږ میدان خوشي کړو نورو ته یوازینۍ لاره د دې هېواد د دې ولس د پښتنو د حیثیت عزت شرف ساتنه فقط د پښتنو یووالی ده بله هیڅ لاره موږ نه لرو پر موږ باندې ډېرې بدې غمیزې ناوړینې زموږ په ولس او زموږ په هېواد کې ترسره شوي دي دومره چې موږ وژل شوي یو نور هیڅ قوم په افغانستان زه د هیڅ قوم د وژلو طرفدار نه یم چې یو ویښته قدر ته ضربه یا ضرر ورته ورسېږي همدا اوس د قلعه شهاده کې د هغو د سیاسي اهدافو د لاسته راوړلو دپاره تنکې پیغلې د خاورو سره سمې کړلې ولې دا خو هم د خدای بندګان دي اما دوی برعکس د جنوساید په نامه باندې اوس په ټوله نړۍ کې شعارونه راپورته کړي دي غواړي د جنوساید یا زرهپوشۍ په نامه باندې دا په نړیوالو باندې اوس په رسمیت وپېژني خبره زاده صاحب ما پوښتنه دا وه چې دغه حادثه چې په پاکستان کې حادثه ورته نه وایم دا یو پلان شوی عمل دی دغه پلان شوی عمل چې دا اوس راښکاره شو څرګند شو دا چې څه وخت شوي دي دا مړي 1500 کسانو مړي پیدا شوي دي او دا کشف شوي میډیا ته راووته د دغې په برخه کې دا پښتانه په دنیا کې هر چېرته چې دي لر دي بر دي بل دي دا خو یوه انساني فاجعه ده پښتانه یوه انساني فاجعه ده یوه انساني جنایت ده چې یو چا کړی دی د یو قوم په مقابل کې یا د یو څو انسانانو په مقابل کې په زما په نظر باندې په اول قدم کې پښتانه مسؤل دي د دې په مقابل کې باید خپل مسؤلیت ادا کړي چې څه وکړي او په دویم قدم کې د افغانستان ټول قومونه مسؤل دي چې د دې په مقابل کې ورسره یوځای شي او د دې بشري جنایت په مقابل کې ټول ودرېږي او بیا جهان د انسانیت په لحاظ باندې دا مسؤلیت لري چې دغه وژل شوو انسانانو سره همدردي وښیي دوی باید په یو شکل د اشکالو باندې د پښتنو سره یا دغه خلکو سره چې وژل شوي دي د
وارثینو منطقي د نورو کسانو سره یا هغه کسان چې په دغه برخه کې مخکښان کېږي په دې ورځو کې یا سبا بله ورځ یو عکس العمل ښکاره کوي یو نفرین ښکاره کوي د هغوی سره به جهان ټول یو لاس یو ما سوال په دې برخه کې چې موږ څه کول پکار ګورې خادم صاحب تاسو وګورئ دغه 1500 مړي چې دي دا په کوټو کې نه دي پیدا شوي دي دا د بام په سر باندې وچ شوي دي د بام په سر باندې پراته دي د ملتان د روغتون د بام په سر باندې پراته دي یوه مهسا په ایران کې یوه کردي جلۍ ووژل شوله تاسې اوس وګورئ چې په د ایران کې څه حال ده دا 18 ورځ د مظاهرې دي د خمیني مجسمه را وغورځوله ځمکې ته د دوی د رهبر د هغه عکسونه یې څیرې کړل څه حال شو موږ ته 1500 کسه وژني د پښتانه ټوله وده پراته دي نه راجګېږي دوی ته زه چې رښتیا دروغ وایم یو شمېر زیاتې پرول شوي دي په دې پیسو باندې ځان ساتي چېرته که ورځ راغله سر جګې که ورځ رانغلله کنې خو دا پښتون که سر راپورته کړي ته باور وکړه چې نړۍ درته لړزوي همدغه پاکستان به داسې درته ولړزوي چې حیران به پاتې څه وکړم همدغه منصور پښتون په سوات کې د ټول سوات خلک نه وو ورسره راوتلي ټول یو ځای شعار نه ورسره ورکولو ولې په پاکستان کې درې په صوبه سرحد کې 3-4 ګونده دي سپندیار ولې یو ګونده افراسیاب بل ګونده منصور پښتون بل ګونده او دا بل بڅکزی د څوک دغه بل ګونده دوی ولې د لاسونه نه سره یو ځای کوي خو پاکستان د دې لپاره چې د لر او بر پښتانه سره یو ځای نشي د دوی په منځ کې آی سی آی کې چې وګورئ 100% د پښتنو اوسېدونکي دي چې د آی سی آی سره کار کوي د پاکستان اردو کې چې وګورئ 40% پښتانه دي نو دغونه به څنګه هغه پښتانه په دې صوبه سرحد کې عملیات کې پښتانه خپل پښتانه وژني دا یو افغانستان یوازینی هېواد دی چې خپل افغانان یو بل سره وژني دا به څنګه موږ سره یو ځای کړو دا فقط په یو صورت سره یو ځای کېدی شي چې یو ملي غورځنګ ملي یووالی په دې هېواد کې راپورته شي او د مغه پخواني تاریخي افغانستان د جوړښت لپاره ډګر ته راوځي که په بهر کې دي که په داخل کې دي دوی باید لاسونه سره یو کې د خبري رسانۍ له لارې نه د مظاهرې له لارې نه د هر امکانات نه باید دوی ګټه واخلي تر څو دوی نړیوالو غوږو ته ورورسي چې په پاکستان کې د پښتنو پر وړاندې دغسې یو بشري جنایت ترسره شوی دی ډېر ښه وړاندیز دی تشکر کوم کلیوال صاحب تاسو سره راګرځم ستړي مه شئ بیا او ستومانه به هم یې ټول او خفه به یو زړونه هم درد کوي بیا نور هم ستړي کېږي د دې غمیزې په باب باندې خو دا ټول تفصیل تاسو اورېدلی دی واضح اورېده او لوستی د دې زموږ نه ډېر معلومات پکې ستا دي څه کول پکار دي جناب خادم صاحب دا د زادي صاحب خبره ډېره درنه خبره ده زه هم په دې فکر یم او په دې اند یم چې ما مخکې عرض وکړه چې دا هغه ورځ ده چې پاکستان جوړ شوی دی د پرابلمونو دپاره جوړ شوی او هغه وخت کې چې پاکستان جوړېده هم تاسو ته یاد دي چې دوی ویل چې موږ انتخابات وکړو 49% خلک انتخابات ته لاړل 50% لاړل دا نه ډول شی شو هلته قرآن شریف یې ښیي او هلته په څنګ کې ورسره ګرند یې ښیي چې تاسو چاته دغه ورکوئ رایه ورکوئ د هماغه وخت نه پاچا خان د خدای وبخښي مبارزه یې پیل کړې وه خو لکه څنګه چې ځان ته و هماغسې ځان ته پاتې شو پښتنو ورسره ملا ونه تړله د پښتنو زادي صاحب دا خبره دقیقه وکړه چې د پښتنو د ډېر زیات علاقمندي په دې باندې وه چې په آی اس آی کې برخه ولري په اردو کې برخه ولري ورغله د هغوی سره ملګري شو د آی اس آی هم دا اوس لکه زادي صاحب چې ویل 40% افسران کارکوونکي هم دا پښتانه دي خو په مقابل کې ملي ګوندونه او د پښتنو ملي زعامتونه هم موجود وو له بده مرغه دوی هم مشترکه ژبه پیدا نه شوه کړی نن هم نه لري زه په دې باور یم چې که چېرته په افغانستان کې د پښتنو ټول ملي ګوندونه چې لکه مخکې چې نومونه واخیستل شو افراسیاب خټک دی دا چې د ولی خان زوی د اسفندیار صاحب د هغه ګوند دی محمود خان اڅکزی دی دا اوس نوی چې را پیدا شوی دا پښتون
منظور پښتون دی، ښه باقوته خلک دي، ملت ورپسې ولاړ دی، خلک ورپسې ولاړ دي، قومونه ورپسې ولاړ دي. خو د ټولو نه مخکې ماته دا ضروري ښکاره کېږي چې دغسې انفرادي مبارزې او انفرادي پاڅونونه ګټه نه کاندي. که د دوی دغه مشران د دې ډلو سره اول کینی او په خپلو منځو کې یو داسې وحدت، یو ارګانیک وحدت رامنځته کړه چې د پښتنو د سرنوشت د ټاکلو دپاره ټول یو هدف ولري او د هغې دپاره مبارزه باندې پیل وکړه. دا یو سوال دی. د دې ترڅنګ چې د دوی وحدت قایم شو، نو دویم وحدت باید د بلوڅانو سره چې بیا د بلوڅانو قومي مشران او غورځنګونه چې هلته هغوی بیخي د چا خبره لاسونه سرونه یې په لاس کې نیولي دي، مبارزې ته تیار دي، خو د تقویې څوک نشته دی. نو که دوی په خپلو منځو کې پښتانه اول او بیا د بلوڅانو سره په ضمن کې په افغانستان کې هغه حرکتونه چې د دوی دغه اعمال تاییدوي په هر شکل باندې چې او د هغوی سره ملګرتیا کړی شي، د دوی یووالی د هغوی سره، هغه د افغانستان هر قومي پروايي نشته دی، خو چې مطلب د دوی سره په دغه پروژه کې د افغانستان د پښتنو د سرنوشت د ټاکلو او د ازادۍ او د دغه ستمونو نه د خلاصون دپاره په مبارزه کې ځان شریک بولي. او د دې ترڅنګ دا څو خبرې دي، د دې ترڅنګ په نړیوالو سویه باندې د حقوقو له مخې، د پښتنو د تاریخ له مخې، د پښتنو د دغسې بشري جنایتونو له مخې چې ورسره کېږي سپورټران پیدا کړي، که روس ورسره کومک کا، که امریکا یې ورسره کا، که انګریز یې ورسره کا، که فرانس یې ورسره کا، چې هر څوک یې ورسره کا چې خارجي سپورټونه هم ولري، بغیر د دغې نه چې دغسې یو یووالی رامنځته کړي چې هم ملي او هم بین المللي اعتبار ونه لري. بل شانتې دا د دې جنسایټونو نه، د دې مرګونو نه، د دې جنایتونو نه نه خلاصېدونکي دي، نه خلاصېږي. هره ورځ د هر کلي نه 2 او 3 مشران او کشران او نجونې او هلکان ورکېږي او بیا بالاخره د ملتان په شانې په یو ځای کې په یو شفاخانه کې به د هغو مړي پیدا کېږي. دا شی به روان وي، دا به ادامه لري. ګوره په کراچۍ کې تاسې وګورئ، هر ورځ پښتنو باندې دغسې غوبلې روانې دي، هر ورځ په لاهور کې په دوی باندې دغسې حالات را روان دي. مګر متاسفانه لکه څنګه چې مخکې زالي صاحب ویل، دا ډېره دقیقه خبره ده چې په پښتونخوا کې ټول ظلمونه پښتانه په پښتنو باندې چې دغه حالت نه راونوځي، دغه حالت نه راونوځي، د پنجاب د تسلط نه دوی نشي خلاصېدی. دا به نور هم سترګې ووځي د کولکونو نه، دا به نور هم زړونه د سینو نه راوځي، دا به نور هم پښتورګي همدغسې خرڅېږي په دنیا کې او دغسې جنایتونه به پیدا کېږي. یوازینۍ لارې همدا ده چې خپل منځي اتفاق، د بلوڅو سره اتفاق او د نړۍ سره تعاملات، بس دغه لارې باید راخپلې کړه او دغه به د دوی د ازادۍ لارې او دې ته رسېدی شي. خو که دوی دا کار وکړه او که وی نه کاندي، د بله طرفه یو ډېره مهمه خبره زما په زړه کې همیشه راګرځي چې زیات کار زما په نظر که امکانات دي د دغه ګوندونو سره او د مشرانو سره چې ډېر کار د دغه فوجي هغه پښتنو سره وکړه چې په فوج کې داخل دي، هغه پښتنو سره وکړه چې په ISI ور داخل دي، چې هلته موقف لري، مقام لري، چې وروره ته سبا په همدغه وطن کې پاچا جوړ شه، خو دغه تسلط نه ځان راخلاص کړه، د غلامۍ نه ځان راخلاص کړه، دا د پردی جزیر د غاړې نه لرې کړه. خو دغه خبره دوی دپاره د دوی سره د پوهاوي، ګوره هغه داسې تربیه شوي لکه زه یقین لرم چې هغلته ډېر داسې کسان شته چې دا سوژه مني چې ورته ورسره شریکه شي، هغو دغسې تربیه شوي لکه د ګاډۍ اسونه. هغه په دې باندې نه دي خبر، هغه وایي چې پاکستان کې زه رالوی شوی یم، پاکستان کې پیدا شوی یم، دا ملک دی، هغه د پنجاب او پښتون او بل هماغه 5 روپۍ معاش اخلي او په همغې باندې خوشحاله دی. خبره دا ده چې دلته هغه تاریخي پس منظر چې پښتنو ته څه تېر کړي دي، څه ورباندې شوي دي، هغو نه خبر نه دي. زه وایم چې د ټولو نه اول دغه پوهاوی ضرور دی چې د هغو سره اړیکې پیدا شي، ارتباطات پیدا شي. ډېر موږ په دا پاکستان په اردو کې لکه زالي صاحب چې ویل 40% پښتانه جنرالان موجود دي، ولې هغه ځان ته پاتې شي؟ دوی ورته څنګه نوم یې ګل خان ورته کې څه ورته؟ زه وایم چې اولینې خبرې همدغه ګل خانانو سره باید وشي. زه چې فکر کوم کلیوال صاحب تاسو خبرې ټولې ارزښتمند خبرې دي، ډېرې درنګې خبرې دي، خو دا د یو اوږد پلان خبرې دي. د اوږد پلان دپاره دي دا ډېر البته په خپل وخت کې په خپل ځای باندې ډېر ارزښتمنې دي. زما مقصد په دې کې و چې د دغه 1500 مړو په پیدا کېدو کې د دې دپاره عاجل باید څه کول پکار دي؟ عاجل ډېر اسانه خبره دا ده، دغه زموږ خبرې کار څوک اوري؟
افراسیاب خټک اوري که د اسفندیار اوري که محمود خان اڅکزی چې دی اڅکزی صاحب اوري که منظور پښتون اوري که د هغوی ملګري اوري یوازینۍ لار همدغه دی سر د سبا نه همدغه سر د نن نه په ټول پښتونخوا کې باید مظاهرې وشي په ټوله پښتونخوا کې باید د دوی پوښتنه وشي او نړیوالو باندې غږ وشي چې دغه یو بشري جنایت شوی دی د دې بشري جنایت هغه کسان چې دغه جنایت کړی دی هغه باید محاکمې ته راکشي او پوښتنې وشي د نن ورځې نه دا غږ باید دوی وکړه که یې ونه کاندي سبا بله دغسې واقع ډېره ښه خبر ده ډېر ښه وړاندیز دی څه فکر کوې یوازینی شی دا دی چې باید راپورته شي واټونو ته راوځي ښارونو ته راوځي لارې بندې کړه کوڅې بندې کړه او په مسالمت امیزه توګه باندې د جنایتکارانو پوښتنه وشي هغه که پښتون که پنجابی چې هر چا دا جنایت کړي هغه باید محاکمې ته راشي دغه غوښتنه باید وشي عاجله په غیر د دې نه بله چاره او په لانګ ټرم کې په اوږده فیصله کې دا خبره ده چې یووالی ونه کاندي همدغسې قدم په قدم نن ګوره تاسو ته معلومه زه تاسو ته یوه تاریخي خبره وکړم دا د ما نه تاسو ته ښه معلومه ده چنګیز چې افغانستان ته را داخلېده که نه افغانستان د سرحد ته چې راته نو 15,000 لښکر ورسره و او چې د افغانستان د سرحد نه د باندې ووته نو 15,000 لښکر ورسره و هغه څه یې کړ هر کله یې واهه د کلي ځوانان یې ځان سره ملګري کول په خپل لښکر کې شاملول ښځې او ماشومان یې وژل سپین ږیري یې وژل افغانستان نه چې ووته د 15,000 لښکر په ځای باندې 15,000 کسان ورسره نو مطلب دا دی چې پاکستان دغه پالیسي جوړوي هر کله یې ځان ته وایي هر سړی ځان ته وایي او هغه یو په بل باندې بیا وایي یو په بل باندې وایي او هغه ډیوایډډ ان رول فرمول خو د دوی ته راپاتې دی دوی همدغسې کړي ګوره که دا پښتانه په هر شکل باندې خپل ځان را ټول نه کاندي سره راجمع نشي سره یو نشي او د بلوچو سره یووالی اعلان نه کاندي دوی د پنجاب د تسلط د غلامۍ نه خلاصېږي خو په لنډ دغه کې د دغه غمیزې دپاره دا پکار دی چې سبا ټول ښارونه د پښتونخوا چې هر څومره دي او فرض کړه حتی د کراچۍ په شمول چې هلته په میلیونونو پښتانه ژوند باید خپل غږ پورته کړه په نړیوالو باندې غږ وکړه چې جنایتکاران باید محاکمې ته راوبلل شي ستا د خبرو ډېر کامل طرفدار یم دې طرفدار یم زه زما وړاندیز دا و چې د پاکستان او افغانستان نه بهر چې دا د پښتنو هغه د اکثریت د ټولو پښتنو ټاټوبی همدا دی او پایتخت یې کابل دی بهر کې چې څه پښتانه موجود دي دوی باید اعتراضونه وکړي دوی باید راپاسېږي 3 کسان دې پاسېږي بیرغ دې وکړي دلته یوه مظاهره دې وکړي 10 کسان دې چېرته په یو ځای کې غونډه وکړي بالکل هر څوک چې فرض کړي باید غږ پورته کړه 10 کسان 10 کسان دې دغسې په پروګرامونو کې برخه واخلي لکه دا زموږ خپرونه چې ده دوی ته ځانونه حاضر کړي او دغه ته دې خبرې وکړي زه داسې فکر کوم چې دا شیونه بې نتیجې نه دي بې تاثیره نه دي د دې خبرو نه خلک بیا خبرې عبرت اخلي او ډېر شیونه ته نه واقع کېدی شي دا یو مستند بشري جنایت ده چې دوی ترسره مطلق یو جنایت دی او د دې جنایت د مخنیوي دپاره که دغه نه وي زه تاسو ته یوه قصه کوم د تاریخ خبره راغله مخکې احمدشاه بابا په ډېرې خوشحالۍ باندې ویل کور ته راغی خپلې مور ته زرغونې انا ته یې وویل چې اوس قندهار ویله څوک نه شي وهلی څنګه ویل بس امر مې وکړو د قندهار نه به د خیره د ښار نه دیوال تاویږي ویل ښه ته لا پرېږدي چې د ښاره پورې راشي ته دښمن پروژې چې د ښاره پورې راشي بیا د دیوال باندې ساتې بېرته ووتو خلکو ته ویل دیوال نه جوړېږي ویل دا خلک باید د قندهار دغه سرحد ته هم راونه رسېږي هماغه چې خپل دښمنان یې مات کړي ایرانیانو لښکرو ته شکست ورکړه اوس همدا کول پکار دي چې نن یې ونه کړي نن یو ځای نه شي او نن د دې جنایت په مقابل کې ستا خبره د عدم تشدد طرفداران اوسئ که نه د عدم تشدد د فلسفې مور خو ستا په کور کې زېږېدلې ده خو پاسېږه په دغه عدم تشدد باندې خو پاسېږه ودروه موټر دې په یو ځای کې ګاندي په عدم تشدد باندې ټول د انګلستان امپراتوري ماته کړه خپل د ملک ازادي واخیسته امر یې وکړ ویل سبا په دغومره بجو باندې کار نشته کاتب کتابت بند کړ مامور خپل دفتر وتاړه موټروان خپل موټر ودرو غونډ هندوستان په ځای ورتلی شي ها داسې بله هېڅ لاره نشته بله هېڅ لاره نشته زما وړاندیز دا دی چې خصوصا هغه پښتانه چې په دغه بهرني ملکونو کې اوسېږي دا زموږ خپرونه شاید ډېر خلک ونه ګوري ډېر کسان به وګوري مثلا یو سوه یا زره زما هیله دا ده چې ورونه دغه خپرونه چې هر څوک اوري
په ټلیفون کې د خپل پښتنو ورونو سره خبرې کوي دغه جنایت د دې جنایت په مقابل کې راپاسې ګورئ په مصر کې د ازادۍ ورته یو که د نظام په مقابل کې چې انقلاب وشو فیسبوک وکړه ټویټر وکړه یوټیوب وکړه دا انقلاب خلکو په دغه وسیلې یو ډول پورې ځانونه وتړل د دې نه کار واخلي د دې نه استفاده وکړي دغه زموږ عصري ټکنالوژي ده د دې عصر بدبختانه زما او ستا په قوم کې ستا خور ستا مور ستا ښځه ستا پلان ستا بستان په دې مصروفه کړې ده دغه مثبت استفاده ته ولې نه کوي پاسې ګورو دا فیسبوک د چالانګه 200 کسانو ته میسج وکړه د دې جنایت په مقابل کې راپاسېږه دغه لار ده او دا چې اوس موږ کینو محمود خان اسدزي ته او فلاني ته او بستاني ته دا محمود خان اسدزي او دا بل څه ورته وایي خټک صاحب افراسیاب خټک اوس پورې ما 2 ځله د خپل خپرونې ته دعوت کړې ده او کیم را سره کړې ده بیا نه دی راغلی خپرونې ته 2 ځله ما دعوت کړې ده او د سره ما ډېر خبرې کړې ډېر بحثونه هم دا د خپل القاب والله کتیب کې کلیوال صاحب یو خبرو کړه ډېره ښایسته خبره وکړه په ټول احزاب دې متحد شي په اتحاد څه نه کېږي د اتحاد او ائتلاف فرق نشته ائتلافونه په جهان کې مات شوي د هېڅ نتیجه نه ده ورکړې که پښتانه غواړي چې خپل ځان ته نجات ورکړي ټول دغه احزاب دې په یوه شپه خپل اعلان وکړي چې زموږ حزب منحل شو دغه حزب کې نو اوس یو حزب دې جوړ کړي دا په دې خادم صاحب دا تمه توقع د هغو پښتنو سره کېږي د خپل پښتون قوم پر وړاندې یو احساس ولري دا نوره هسې دا بدبخته قوم کې چې احساس ورنه کړي نو بیا به څه کوي دغه زموږ مسؤلیت ده چې باید دا کار ترسره کړو زه همدا وایم چې هر پښتون د خپل ټلیفون جګ کړو خلکو سره د خبرې وکړي دغه ورځ ده همدغه وخت دی یو په بل باندې غیرت کول پکار دي اسیم په دې خلکو متهم کړو یاره د قسم تاسو ته خورم قسم درته خورم ګرځي یو په ګوتو شمار څومره پر پښتنو چې نور قومونو په مقابل کې سخت او بې دریځه خبرې کړې دي نور خو والله کې هېڅ پښتون د بل قوم په مقابل کې خپل ځان له بدبیني ښودلې یا تعصب کړی ورسره یا یې ورته یو بله خبره چېرته کړي یا بل کړي موږ سره خو دا تاریخ موجود دی خپل تاریخ ګورو خپل تیر سلطنتونه ګورو د احمدشاه د زمانې نه هغه وخته تر دې دمه پورې پښتانه متین آرام اسوده خلک دي ټولو قومونو ته غېږه خلاصه ده دا اوس هم خپله غېږه خلاصه کوي د ټولو قومونو ته ټول په خپله غېږ کې راونیسئ او دا یوازې زما غم نه دی دا یوازې د پښتنو مشکل نه دی پښتنو باندې دغه جنایت نه دی راغلی دا سبا په دې نورو قومونو هم راځي سبا به بل چېرته واقع شي سبا به دا په کراچۍ کې نه سي به چېرته په کشمیر کې به دغسې یو حادثه پېښه شي په یو بل ځای کې داسې حادثه دا خو جنایتکاران دي او پښتانه یې په څه شي وهلي کله ورته ایوب خان پیدا کړي رئیس جمهوري کې ورته صدر اعظم کې کله ورته ډاکټر خان پیدا کړي پښتون هغه پکې صدر اعظم کې کله ورته پکې یو بل څوک پښتون پیدا کړي دا ټول دوی په پیسو اخیستي دا خلک اسحاق خان ورته رانوستلو پښتون هغه راولي چې د ایسای جنرال کې پلانې ورته راولي خبرو کې دا خو د دورانه ده د ایسای رئیس ته کنه پښتون دی کنه همدا حمیدګل پښتون نو حمیدګل پښتون دی کنه د حمیدګل غټ کار دا چې افغانستان ته باندې یو پښتون په صفر باندې موږ د پرونه وخت پوره دی بلې مهرباني او دغه ویډیو ما ولیدله چې ولا په لیدو باندې چې د لمر ته اچولې وه ډېره سخته ده چې حتی که څوک یې ویني ولاکه د شپې انسان ته خوب ورشي ولې موږ پښتانه دا ټکر صاحب به تاسو پېژنئ حتما د ما سره ډېر بحثونه کول یوه ورځ موږ افریقا کې دی ویله چې 2 لکه نفر مې تیار کړي او دا چې حمله کوم په پاکستان او د لوی افغانستان غواړم یوه ورځ مې ورته ویله مې ټکر صاحب نو ولې دا دی منظور پښتون سره نه یو ځای کېږي یو ځای دغه او وي د هغه لاره جدا ده د ما لاره جدا ده داسې بې اتفاقي اتحاد بې اتفاقي دا دغه شیرزاد صاحب ستاسو اواز صحیح نه راځي خبرې د نیمه نیمه پاتې کېږي افسوس کوم تاسو په دې چې ستاسو خوږې خبرې خلک نه اوري په د اخر د پروګرام کې ماته چا یو دانه شعر رالیږلی دی او شعر دی د توریالي همت کلیوال صاحب بله توریالي همت خو به تاسو پېژنئ والله دا نوم مې اورېدلی دی خو مخامخ د توریالي همت یو شعر رالیږلی دی راته د ښځې لپاره دی دا شعر
د ښځې ډېر ښایسته شعر دی. ما غوښتل چې دا به ټول ولولو خو ډېر مشکل دی او شعر اوږد دی د ټولو د لوستلو دپاره وخت نشته. دا د سر فرد به یې ولولم ډېر ښایسته شروع ورته کړې ده. کله چې په دې اخره کې زمونږ موضوع بیخي بل شی ده او دا ورسره راګډوم دا زمونږ لیدونکي دې بیا په ما باندې اعتراض نه کوي خو څه وکړم زه مجبوریتونه لرم د خپلو لیدونکو لپاره. یو لیدونکی مې ما سره مرسته کوي کومک کوي په خپرونه کې راسره برخه اخلي په دې شکل باندې کور ودانۍ ورته کور یې ودان به شي لوی او دا یې په ما باندې بیا حق دی چې زه خو یو څه ووایم باندې او لیدونکي باید ورته غوږ شي. هغه شروع کوي وایي چې وایي ښځه دې نه کوي تحصیل پرېږده چې خره پاتې شي. ډېر داسې څه ورته وایي پوسکنده شعر دی د دري په اصطلاح باندې وایي ښځه دې نه کوي تحصیل پرېږده چې خره پاتې شي بیا به هر څه ویني خدا ده چې بیخي همداسې ړنده پاتې شي. بیا هر څه ویني او خدا ړنده پاتې شي. اوس د ړندو دنیا ده نو هر څوک د ړندو دنیا ده بلکل. وایي د مور سپېڅلی حیثیت ورسره نه ښایېږي. کور کې نوکره ده ښه ښکاري چې سپېره پاتې شي. دا اوله کې چې مونږ خبرې کولې د ښځو په باب باندې زمونږ یو هغه خپور شوی بحث نه دی. د هغې بحث سره ډېر یو ښایسته شعر دی. شعر ډېر اوږد دی نو زمونږ همدغه حال دی چې د همت صاحب ویلی دی مونږ په همدغه شي باندې ولاړ یو او دلیل یې همدا دی چې کله به مړي په بامونو پیدا کېږي او کله به دریاب کې پیدا کېږي او کله به په کندو کې پیدا کېږي او کله به په کندو کې پیدا کېږي او کله به سرونه رانه غوڅېږي او کله به رانه سترګې وځي خو پاش ولا چې ونه خوځېږو د دې نه به ترقي او کله به زمونږ ګوتې خوځوي خلک چې تال ته ګوته لګولې ده رایه دې بس خبره دا ده چې کار په کار دی چې هر څوک په هر څومره کړی شي په هر سویه چې کړی شي په هر ځای کې چې کړی شي خو که واحد کار وشي واحد عمل وشي نو دې کې به ګټه ډېرې نسبت انفرادي عمل ته ځکه انفرادي عملونه او انفرادي حرکات چندان نتیجه نه ورکوي سرته نه رسېږي او ټوله دنیا کې چې کار شي نو هغه وخت کې شي چې یو ډله یو ګروپي یو اتحادي یو نظري یو هدف مشخصي او هغې دپاره کار وشي نو هم پوهاوی شي او هم دغسې ستونزې او مشکلات چې پکې رامنځته کېږي په اسانۍ باندې سړی ترې تېرېدی شي. هیله ده چې په موږ کې دغسې استعدادونه شته دی او راپیدا شي او زموږ دا خلک په هر شکل باندې شي دغه حالت د دې تور ژوند نه لږې رڼا ته راووځي او انساني ژوند ولرو د نړۍ سره برابر په همدغه امید باندې ژوندي یو که نور موږ دپاره به دومره وخت هم نه امکان لري د عمر په لحاظ هم دې دوره کې نه یو چې موږ بیا دلته داسې شیان را جوړ کړو خو چې څومره مرسته رسېږي د خپلې کورنۍ نه نیولې تر د همسایهګانو تر دوستانو تر د وطن تر جهانه پورې به خپل غږ پورته کوو غږ به کړو قرار به نه کړي نو نور د خدای د ټولو مل شي نو څه به زما خبره اورئ باورونه کم دي باورونه ډېر باور نشته دی خو باید رامنځته یې کړو بل شانې خو چاره نه لرو څنګه یې کوي نو چې باور ونه کړي خو مسلمان کېدی هم نشي چې باور ونه کړي خو اسلام په باور باندې راغلی بالکل اقرار باور به کړي او زمونږ مشکل دا دی چې مونږ همیشه په جزئیاتو پسې ګرځو عمومي شیان رانه پاتې کېږي مونږ ټول به د خدای ګناهګار هم یو د بندګانو ګناهګار به هم یو صایب هم شوي اشتباه هم شوي رانه کېږي به دې نه پس خو مشکل دا دی چې مونږ هماغه وړو شیانو پسې ګرځو او لوی لوی هدفونه رانه پاتې دي که مونږ یو بل په غېږ کې ونیسو یو بل ته لاس ورتېر کړو لر او بر ټول په یو اواز باندې ویو چې مونږ انسانان یو د انسانانو ژوند غواړو نه په چا تېری کړو نه په چا تجاوز کړو د نور نه خواهش کړو چې مونږ باندې تجاوز ونه کوو که تجاوز را باندې کوي نو ځواب ورته یو که دغه شي باندې سره راټول شو لنډه خبره ده مونږ نور مشکل نه لرو خبره ده چې د کلیوال دا نور قومونه اوس هوښیار شوي دي د پښتنو په روحیاتو پوه شوي دي پخوا پرې خلک نه پوهېدل اوس پرې ټول پوهېږي چې پښتانه او د باچا خان خبره ده چې هر شي ته ټینګېږي خو پیسې ته نه ټینګېږي اوس ته به دا خلک څنګه قانع کړي چې د زه رښتیا درته وایم خادم صاحب دغه ځای کې ډېره بخښنه غواړم خو دغه ځای کې یوه خبره چې زما بیخي ذهن ته نه مه خوښېږي
او هیڅ علاقه نه لرم چې یاد کړم دوه خبرې دي. یوه خبره دا ده چې وایي چې پښتنو یو اتفاق کړی دی چې اتفاق باندې دا خپل یو منفي تبلیغ دی او یو ډېر بد تبلیغ دی چې باید دا خبره هیڅ ونه کړو چې اتفاق نشو کړی. ولې نشو؟ ولې؟ یو دا، بل دا چې لکه دا اوس تا وایي چې د پیسو په مقابل کې دا پیسې د هر چا خوښې دي، داسې نه دی چې دا په دې دنیا کې یوازې د پښتنو خوښې. دا پښتانه ولې دومره مجبور شوي چې د پیسو په مقابل کې دا هر څه دغه مهمه خبره دغه باندې باید دغه دلیل باید پیدا کړو چې مونږ ولې د پیسو، ځکه چې مونږ وږي یو، مونږ تږي یو، مونږ بربنډ یو، مونږ لوڅ یو، مونږ لغړي یو، مونږ ډوډۍ نه لرو. نو چې سړی ډوډۍ ونه لري او زوی د لور او زوی خرڅې د ډوډۍ دپاره، نو هغه خو هر جنایت کاندي. نو ګوره کلیوال صاحب یوه دغه نه باید ځان راوباسي که نه. کلیوال صاحب زه بخښنه غواړم، یو خبره ته وکړم. هغه خان عبدالغفار خان خدای دې وبخښي ویلي وو چې زه په پښتنو پسې ګرځېدم، پښتنو په پیسو پسې ګرځېدل. ما پښتانه پیدا نه کړل، پښتنو پیسې پیدا نه کړلې. اوس مو داسې چل دی چې موږ باید د دغو شیانو ته، ما ته که څوک دغسې یو خبره وکړي چې پښتانه یو شي باندې اتفاق هغه کړی، دا موږ په خپله ځانو ته دا خبرې جوړې کړې دي. موږ بس همداسې باید ډګر ته راووځو، دې نړۍ ته باید ورښکاره کړو چې پښتون څوک ده، پښتون کوم قوم ده، څوک و. زموږ هویت ته باید موږ هغه کار ترسره کړو چې زموږ هویت ته په نړیواله توګه باید احترام وشي. هغه هیوادونه چې په دې نړۍ کې شتون نه درلودلو لکه پاکستان اوس اتوم لري او موږ وایو چې 15,000 کاله تاریخ هم لرو، اوس موږ څه لرو؟ هیڅ هم نه لرو. یو پنجابی راغلی د زموږ د ولس او د هیواد او د راتلونکي په سرنوشت باندې لوبې کوي. دا خپله زموږ خپله اشتباه ده. همدغه طالبان اوس په افغانستان کې واکمنان دي. په همدې ژبه چې زه ورته خبرې کوم، په همدې ژبه دوی خبرې کوي. د دوی سره دومره احساس د پښتونولۍ نشته چې دوی وکولی شي د پښتانه په خپل لاس کې کلک وکړي او هغه لوبې چې تر نن ورځې پورې ترسره کړي دي او کوي، غټه تیږه ورباندې کېږدي، راودځي میدان ته. پښتون چې د سره یو ځای شو، ولاکه د نړۍ هېڅ قدرت زور در باندې زه دا زازي صاحب ستاسو خبره ښه خبره ده. دا یو غږ بل لرم په دې خلکو باندې وکړم، خو زما رایاد شو. زه د افغانستان د اسلامي امارت په ټولو مشرانو باندې دا غږ که د دې خبرې په مقابل کې دوی خپل غږ پورته نه کړي او د یو پښتون پوښتنه ونه کړي، بیا دې ځان ته نه وایي چې زه د احمد شاه لمسی یم او زه د بل شاه لمسی یم. دا ستا مسؤلیت دی. ګورئ، ډیورنډ نه منم، ته اجازه راکړه کلیوال صاحب دې خبرې وکړه. ډیورنډ نه منم خو په پښتون کې ظلم کېږي د هغې پروا نه. ډیورنډ نه منم خو چې هلته هره لوبه کېږي زه ورسره تعاون نه کوم. ډیورنډ نه منم خو هلته پښتون ته نه پې زړه خوږوم، نه ورته ډوډۍ رسوم، نه ورته اوبه رسوم، هېڅ شی نه کوم ورسره. خو دا کرښه نه منم. دا دروغ موږ ته مه وایه. که ته کرښه نه منې، ته باید د افغانستان پارلمان جوړ کړي. د افغانستان په پارلمان کې دغه ټولو صوبو ته یوه چوکۍ خالي پرېږده، لکه په جرمن کې چې شرقي آلمان چوکۍ ټولې خالي وي په غربي آلمان پارلمان کې. دا د دوی حق دی چې دوی پکې نشته نشته. دلته خلک په چټیاتو باندې خلک بولي. دا د دوی مسؤلیت دی، د دغه امارت د مشرانو د دوی مسؤلیت دی خپل غږ پورته کړه. د پښتون په حیث یې مه پورته کړو، د یو انسان په حیث باندې غږ پورته کړه. دا یو جنایت شوی دی په انسانیت باندې، دا یو جنایت دی په بشریت باندې، دا یو جاني ساختګي او تقلبي یو مملکت دی په دغه منطقه کې جوړ شو دغه شیانو لپاره، د دې لوبو دغه ټوله منطقه چې سوځي د همدوی د لاسه. بیخي همدا سمه خبره ده، خو منتها خبره داسې ده چې زه فکر کوم چې طالبان نه د پښتنو په غم کې دي، نه د وطن او د ملک او د خلکو د سرنوشت په غم کې دي. هغه یو مذهبي ډله ده، افراطي او راغلي دي، وایي چې شریعت تطبیقو او په هغې باندې چاپېره دي، په ښځو باندې او په نارینهو باندې او قیودات دي او سنګسارونه دي او وژل دي. د هغوی دغه وظیفه ده، د هغوی خو خبره په دې کې ده. یو اجازه راکړه غازی صاحب، خبره په دې کې ده چې که هغوی دومره شعور واخلي چې موږ په دې وطن کې باید پاتې شو، نو ضرور خبره دا ده چې دا ستا خبرې باید واوري، غوږ ورته کېږدي او دغه خلک په ځان باندې راټول کاندي. نو بیا د دوی زوال ډېر سخت دی. دوی به پاچیاني، دوی به زمامداراني، دوی به د دې وطن واکداراني،
او دغه ټول قومونه او خلک به یې رعایت او د دوی خبرې به مني، شریعت به هم ورسره مني او هر ډول اسلامي قوانین دي هغه به هم ورسره مني، خو په دې شرط چې دوی د دې خلکو د دې خپلو قومونو د دې خپل ولس لکه دا څنګه چې تاسې وایي چې ډیورنډ نه منمه خو نور یې غم نه کړمه د خپلو پښتنو او په لومړي سر کې د دې ټولو نه مخکې باید خپل ځان را خلاص کړه د پنجابیانو. دوی اول باید خپل ځان را خلاص کړه. څنګه یې خلاصوي؟ دوی د خپل ځان په خلاصولو نه پاږي چې ځان د هغه نه خلاص نه کړي، د هغې د حلقې نه راونوځي، ته به هغه ته څه وایې؟ هېڅ هم ورته نه شي ویلی. نو په دې خاطر باندې کار په کار دی ورسره، دوی سره هم کار په کار دی، نورو قومونو سره خورو ورو خلکو سره هم کار په کار دی او غږ پورته کول په کار دی، باید غږ پورته شي او خبره وشي، نور دی خدای مل شي که نه شي. ستاسو خبرې اخري خبرې دي، بیخي وخت پوره دی، موږ ډېر وړاندې لاړو. زه بس صحیح ده، په مخامخه د خدای په خبرې دې نشته داسې واکره نه دا همدونه خبره کوله چې همداسې قدرت ته چې راغلی دي په دې شکل چې دا مذهبي مسایل مخته وړي دي. افغانستان ولس مسلمان اوس په دې ټول اروپا کې وګورئ دا د سیکولاریزم یا د سیکولار مسله سره فرانسې کلکه کړې ده، نور ټول اروپا چې د مذهبي مسایل خپل ساتلي دي، نو مذهب د ذکر سره هیڅ اړه نه لري. د دې لپاره دوی داسې ځان ته یو پلمه لټوي همداسې چې واک ته رارسېدلي دي. که دوی دغه زما وړاندیز یا ستا وړاندیز یا د کلیوال صاحب شیرزاد وړاندیز یا د نورو زموږ د هېوادوالو وړاندیزونه ونه مني، همداسې چې زور ته هم راغلي همداسې به هم د دې ملک نه ورک شي. الله مل شه. ډېرو قدرمنو لیدونکو بس خدای په امان د ټولو په مخه ښه د اورېدونکو او ستاسو د ټولو په مخه مخامخه ښه وخت ولرئ ټول مخه. السلام علیکم.